یو د عذابو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه هم دي چې بې وخته باران راسي او یا داسې بارانونه راسي چې مسلمانانو ته مشکلات پکې جوړ شي، افتونه راسي، سیلابونه راسي. دا هم یو د افتو څخه دی، دا هم د عذابو څخه د الله تعالی بلا کیف یو عذاب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که مؤمنان اشتیاقو الله ته سجده سي، پر اشتیاقو خدای ته تسلیم سي، رب په داسې حال کې باران پر وروي چې دی بدي او چې سهار راکښېني لمر به پر راختلی، د شپې به یې باران وي، د ورځې به یې لمر. خو دغه تکالیف چې مسلمانانو ته راځي دا په دغه خاطر باندې راځي چې مسلمانانو د خپل خالق حقیقي سره رابطه قطع کړي. په داسې حالاتو کې د تکالیفو لکه نن چې اوس په دنیا کې مشکلات، په هر نوع مشکلات مسلمانانو ته متوجه دي، په داسې حالاتو کې شریعت مؤمنان اسلام مسلمانان په دې امر کې چې خپل رب ته متوجه سي دعاګانې وکړي، د الله تعالی څخه دعاوې وغواړي. که د خپل دعا نه قبلېدل او لاړ ته یو بل چا ته ورسه ورته زما لپاره دعا وغواړي. د هر حال سره په سختي او په خوشحالي او په تکلیفو په آرامۍ په هر حال کې لارښوونه کړې، خاص کر په داسې حالاتو کې چې تکالیف راسي مسلمانانو ته، مسلمانان د یو افتو بلاو لاندې سي، پر مسلمانانو باندې یو کافر او ظالم مسلط سي، پر مسلمانانو باندې بې وخته بارانونه او افتونه راسي. په داسې حالاتو کې شریعت مؤمنان مسلمانان په دې باندې امر کړی دي چې الله جل جلاله ته مسلمان متوجه کیږي. چې کله مسلمان د خدای جل جلاله څخه توجه واوړي او بلې خواته خپل حقیقي خالق هیر کی، خپل حقیقي مربي او مالک هیر کی، د دنیا د مفاداتو د پاره هر څه وګرځيږي، خالص د دنیا په طلب باندې مشغول سي، په دغه وخت کې د الله تعالی بلا کیف عذابونه مسلمانانو ته متوجه کیږي. حدیث مبارک